الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا شكل وما أنزل إلى الرسول نازل كل شيء الرسول لا ترى تبوغر يسترجي شبيه بدوهم ما وجد أصلا شذي بيشني من الحق حق يقولون ذي يا ربنا يا رب سمعنا من غوره فاكتبنا من قولك مع الشاهدين دري غواهان سرا سات رسول پر رسالت او بل وما لنا سوجد من لرش من بمان لرو الله واسمن من راغله حق او تم لرو داخل بك من لرا رب سم مال قوم الصالحين قوم نیک سرا لبس شلو شو فاثابهم الله فسبد لور رضي الله بما قالوا بسبب ذات شدي ويرهم على اعتقاد شيء جنات باغنا تجربه يوم من تحت اداء الى يرون خالدين فيها من شبه فايك وذلك ذات جزاء المحسنين بدل ذني كانوا ورشاك مستخفيفا او الذين خلق فرش كفر کړه وکذبوا تکذیب کړه زموږ دایتونه اولئک داخل خواندان د جهنم دي. یا ایها الذين امنوا ایمان ولو حرام مګنئ طیبات و مزیدارات چې الله حلال کړي لكم تاسو ته تجاوز مې مکو یقینا الله چې دمینه نه کوي د متجاوزین سره اعتدا کوونکو سره. خنسوک وکلو خوراک او استاد شید فعلی دی کنه مما داتنا چې کوم رزق تاسو الله درکړي حلال طیبا حلال مزیدار او اتقوا الله الله نه یریږي الذي اغل انتم بمؤمنون تاسو په ایمان لرئ هغه چې کوم شی حلال کړي حلال چې کوم شی حرام کړي حرام. و درې قسمه قسم لغوه کې کفاره نشته غموس کې اختلاف دی مناقض کې دغه حل بیانې او جواب د سوال چې دوی ویل مو قسمونه کړي چې دا منخو نه نشي تاسو الله بالله په بی اراده فی ایمانکم تاسو قسمونه کې ولکن یواخذکم لیکن نشي تاسو بما فاس من عقدتم الايمان چې مضبوط کړي دي مو قسمونه کفاره دا غدا چې طعام ورکول دي لس مسکینان درمنه او ستې ماده درمیانه هغه څنګه چې کوم تاسو طعام ورکول خپل اهل او کسوتم یا جامه غیر چې سره به کې منځو کې او تحریر رقبه نه زادواله د چټ امام شافعي او شعرانی وایي چې مؤمن احناف عام فمن لم يجد بچا چې مندنه کړه صيام ثلاثه ایام لازم ده بده باندې ورځ روزي ذالک دا چې کفاره تاسو د قسمونو د شکل مقسمه کې وحانه شوي او حفظوا حفاظت کې د خپل قسمونو سمانه ځان قسمونه ساتي یو اگر که په حق باندې قسم جایز رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې اتیا قسم کړی دي ابن خیم لیکلي دي زاد المعاد کې دویم حفاظت کې د خپل قسمونو په کفاره یا متوي ما تر کذالک دا قشن الله بیان تاسو خپل آیاتنا لعلکم درپار شکر وباسئ ګورو سات اوس بیان د دی وی چې ګور دا حرام دي دا د شراب مبارک مسله ذکر کې اخره حکم دی اول خو ویل شي پیدا کما ده به ویل شي نشه حالت منزله مرضی دلته وځه خبره ذکر کوي چې ګور هل انتم منتهون منکیدون کې نو عمر شه ویل شي انتهینا بالکل منع کړو شومګه. یا ایه الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر یقینا دا شراب او جواری شراب او انصاب او درگاهونه کې شي نه حلال والازلام او غشبان تقسیم ریښون ګندګی ده من عمل الشیطان د ابلیس عمل له فجتنی بوزان ته ساتي د لپاره چې تاسو شیطان دی اوس د شراب نقصان ووري انما یرید یقینا اراده لري شیطان چې اوغر واقع کې بینکم تاسو مابین کې دښمنی وکینی فی الخمر د وجه شراب او د جواری او هغه وخت کې مدینه منوره کې د غنم او وربشو کو جرم میزو ويسدكم او تاسو وبن کې ذکر الله د الله د نوانی صلات د منځنه ذکر سره به کې باندې ونه شمی فهل انتم منتهون ملکیدون کې نو عمر شبیر شو انتهینا مدینه منوره کې هر څو واړو چاو دی رسول الله د ایتمان او شراب د بس امر واړو ختمه کوي واطيع الله خبره من د الله او د قشان د رسول او احذروا زعم ساتي د مخالفت نه فان توليتم كما واړو فعلموا في شيء انما على رسولنا یقینا زمون به رسول باندې شي البلاغ المبين تبلیغ د ښکارا بس دا تبلیغ تاسو له کوي کڅو مانی وری مانی او کنه مانی نو اساس خپل کار دی. جواب سوال چې د باز خلکو خدا شراب څخه دی په صورت حالي ليس على الذين نشفا شابن شیمان راوړي دی عمل کړي نه ګناه منافي ما پات کې شپړلې دی اذا متقوا چې کله تقوا کړي دا و امن ایمان راوړي عمل کړي د حدیث برابر ثم تقوا به تقوا کړي دا ایمان راوړي ثم تقوا به تقوا کړي واحسن نیکی کړي والله يحب المحسنين الله مين کې دې کانو سره ورسېت وسوي شي ګورم امتحان دی حج کې داخله ول الله منا کړی دی د سنه د دې خبره نه چې تاسو به د ښکار لګوت نه وروړی شي بل معلومي الله. یا ایه الذین آمنوا ایمان والو ازمی کې الله په تاسو باندې به شي نه به شي من سره د ښکار تنالو چې رسیږي غیر تاسو لاسونه نږدې دی او ما حکم او د قشان نږدې چې لري دی ليعلم الله چې الله معلوم کې څوک دا غنه یریږي بل غیب په حال نه لري کې فمن تدا پچا چې تجاوز کې بعد ذلک دین او صدر پر عذاب دی علی مندرناک فاعل وزد مصدر منوی الفاعل کفاره سره وسه. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقتلوا الصید موشن ذکر وانتم بدشات دا سو حرام کوي کچو وجلو
ومن قتل او چا چې وجل منکم ساسن قزن فجزاء بدمانه بدل مثل ما مثل چې وشره دغه چار په او فیصله وکي بدمانه خوندان د عدل منکم ساسو اول مشي سوري دي چې معنی احناف دواړه وي حدین دا به یو حدیث رسیدون کې کعبه لره او یا کفاره د طعام د مسکین او عد ذلك برابر دغه شیمن روزه لیزو قص دا سره اوسه کې وبال امر سزا د خپل کار عف الله والله فقد د امه داس نشي مخکې شوی ومن عاد سوچ را وګرځون الله بدل ولي منه داغنا والله عزيز الله يزور ورد او خوند انتقام بدل اخصل دي خطول حرم نه کار تاسو دا جایز به درې به د سوید او د طعام باندې فرق در شي درې په خپل وګرځي بل د کونډه ورا شولې یو کې مال کې استعمالي کې بلکې نه او حل لكم الله حلال کړی شوی تاسو لکار د دې درې او طعام او دغه طعام متاع دا فیدی تاسو فارو کافری ولا لو حرم حرام کړی شوی د تاسو باندې کار د دې او چې تر څو پرې شي به حرام کې وای او اتقوا الله الله نو ویریږي الذي الله چې غل ور وګرځولې شي د پاره د حساب کتاب مشهور شي غوي ویل کې غواړي کنه غواړي الله راځي و زکابه احترام جعل الله الله ګرځول کعبه البيت الحرام کور د عزت قیامت سبب د شون د پاره د خلکو بس دا چې ختم شو حدیث کې راځي ترکیه نبی بادشاہ راځي خړلې خخه کتابې کې نو حدیث په دا راځي تر قیامت پورې به دینه تواب کیږي هغه زینا امام بخاری چې کوم باب ذکر کړی رحمه الله وشهر الحرام د میشه د عزت او الحدي او د قشن د هدي او قلایت هدي معنی چې شعائر شوی دي او قلایت نه شوی ذالک دا ذکر لتعلم چې تاسو معلوم کې ان الله یقینا الله کارکی اج تویږي په اڅ چې بل د اولان دي پس مګه کې ان الله یقینا الله فارش به تخفیف اعلم پیش ان الله یقینا الله سخذاب ولا ده ان الله یقینا الله بخون کې مهربان دی د رسول الله صلی الله علیه ما رسول نشه به رسول باندې مگر تبلیغ او الله یعلم الله فی ما باس چې تاسو پټوي کار کوي او پټوي اوس وی چې ګور د چاره کثرت نه متاثر کیږي عبد الله بن مسعود فرمایي چې تاسو حق کوي بس جماعتي قل ورته ویلا استوى الخبيث نه برابر غندا او مزیدار ولو عجبك اگر که تعجب کې شي تر کثرت د ډیروالی د خبيث او فتقوا الله الله نو ویریږي او الباب خوندان د العقل الصافي شيبه الاوهام لعلكم ذره پرشتہ سو کامیاب شي ورسې کې بل ادب ابو دا ویل شي یا رسول الله مونږ پلار چیرته دي امو کچرته الله ایتون راولې امام شاطبی به له اقسام ذکر کړی دي د سوال یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تسلوا سوال نو کوئی د شی مبارک ان تبدلکم کتا څه ښکار شي د جواب خپبوم کی و ان تسلوا سوال کوي هن عادغین هنا پاتیم چې نظر دي شکرام تبدلکم نو خراب کړی چې تاسو د جواب اف الله والله فقرن عادغین او وکا والله الله غفور حلیم بخون کې صبرناک پوخا خلق کړي والله عذاب پیراغه قد سالها سوال کړی دي یو قوم من قبلکم ساسن وړاندې به وګرځل بیا د وجه غیر مسلم اوس وی چې د رضان عمرو بن لهج کوم شرک راوړی د شام نه هغه د وجه نشانه حرامي ما جعل الله نه ګرځول الله من بحيره هغه څو چې وګي کټ کړی شوی دا ولا صاحبه نازاد په دې کړی شوی ولا وسيله او نه د قشان د خپل روس سره شریک پیدا شوی دا ولا حام النحام بحيره دا معنی چې یو شی بو سروي څخه ورته کټ کی صاحبه دا معنی چې آزاد به پرې خو دا او وسیله دا معنی چې کوم وخت دوه خبر پیدا شو حام چې لسو کې به مال کړی او امام بخاری سے فرمایي توقوت په نامه باندې دوی شی نصر کې به شو د مده بټول غل پرې کول ولكن الذين لكن اخر شيء غیر مسلم يفترون تړي په الله باندې دروغ او اکثر دوی لا خلون عقل نه لري معنا ټول ورسې کې دوی په استدلال الله رد کوي کڅو ګورته وچره قرآن سنت باندې فیصله کوي یره موږ له خپلارونه کې برابر دي واذا قيل لهم كذا شویل شهد الله تعالی وراشل ما اصل انزل الله جل انا ذکر ویل رسول او رسول الله قالوا دی وی پر دې موږ لره ما چې موږ دکړي په ابانا پلارام امام راغب علماء انا مشاب اولو کان اگر کې دې پلاران لا علمون شین نه پیوي چې شین سملار والا دي ورسې بارک علماء لیکل چې دا د امر بالمعروف د ضد د پاره دی ضرر د پاره نه اصل کې امر بالمعروف دې کې ابو بکر صدیق ویلي خو عبد الله بن مسعود فرمایي چې کله اخر وخت څوک نه مني به خپل ځان غم کا روایت کې متعدد اقوال علماء لیکلي دي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو علیکم لازم د بتاز باندې خپل ځان نو zarar نظر کوي تاسو من الله سوچ گمراه دي جهته دي تم چې سملار والا وي الا الله خاص الله لساس او بصیر جميعا د ټولو اطلاع بدر کې بما كنتم فاق عمل چې کوم تاسو کړی لري اې دې ورسې ته مبارک مفسرین وي چې مون بغړي اخشوان دي تربیجی دي شان نزول ذکر لري چې درې کسانو په سفر روان نو یو چې د مریض هغه خط ولګو د سامان په خط کې خود په دې سامان کې وبري دي ملګر لور کی د دوه ملګری ایسه په خط کې جام لري جام کړوي د سرو د کړوي د سپینو نو اصلي د سپینو د سرو به خونه پیو شرال ورته ویل اساس ورور مړ شو د سامان د خط کورما بعد چې کله دنه خط وکړو و دا سامان وکړو کې بل خط ویل چې تاسو کې جام دي کې جام هغه نشته مونږ نه خبر هغه داو کړ دې مونږ کړی د قسم کې دا جام دی بل ځای پیدا کی
د مړي وارثان ورته دا چاره دا خو موږ د پلاني نه اخستې دی وای دا څنګه دی نو اوس د خلکو بداوا بدل کړو دا موږ ته اخسته و نو هغه به اوس قسم کوي چې دوسره خو دلایل نشته مضبوط قسم یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو شهادت بینکم لازم د بتا سونه گواہی اذا فاتیم چې حاضر شي استاد سره مرګه حين الوصیت په وخت د وصیت کې اسنان دوا خوندان د عدل منکم استاد نه نور من غیرکم بل څوک استاد سره بیر کافر گواہی څنګه کله کله کې ابن قیم پاتور کول حکم یې لګي ان انتم کدا سروانو فی الارض بدیسمه کې ورسی کې تاسو مصیبت الموت الله مصیبت د مرګ بن بکې د ادوار من بعد سورۃ ورسره مازی کرنا فیقسمان قسم بو کې بالله فالله بانی کشک مو باندې ولا نشتري چې موږ ناخلو به په دې باندې ثمنن پیسې ولو کان ذا قربا اگر که خوند خپل ولی ولا نکتمون پټو گواہی د الله ان اذن لمن الاثمين موږ دې وکي شو عمره ګننګارانو فإن اثرا کجر د اطلاع ورکړه شو علی انهما دې دوړ وکړي د ګنا فآخران د نور د مړي وارثانو بدريږي بجای دې دوړ من الذين ذا چې ثابت شوی په دوی باندې الله اغا استحق چې ثابت شوی علیهم په دوی باندې څه معنا دا دوراول دغه په ځای باندې ودروا نو قسمنا بو کی بالله فالله باندې شهادت نو بو شي شهادت زمون چې مضمون د قسم دار حق ډیر مضبوط دی هغه د گواهینا وما اعتدنا من تجاوز نه کړي ان اذن لمن الظالمين نو په دې وخت ظالمان نشو کوم دا کار کړی دا وری دې دا قسم مضبوطی ذالک ادنا داړي نږدې آیت ته شو راته کی بشهادت علا وجه په خپل طریقه او یخاف یویریږي اند دین چې واپس کړي قسمونه او سره قسمونه دا غوینا اگر لازم واپس نشي ځکه دې په قسمونه کې مضبوطی رااله او اتقوا الله الله نو ویریږي واسمعوا خبر اوره والله لا يهدي القوم الفاسقين لا هدایت نه کوي فاسق قوم ته واستخفيف اخروی یوم یجمع الله فاورش الله براجمه کې رسولان فیقول به ورته ماذا وجبتم څه جواب تاسو درکړی شو قالو دې ویل علم لنا موږ علم نشور دغه علم رب د وجنه بدوي یا د عاجزۍ د وجنه دویم یا باطن باندې علم ولنيشتا یا چې کله موږ رب شي چې ورس عمل څه کړي دي یا د ټول اعمالو انک انت یقینا تپه و پټ پټ شینو اس قال الله فاتیم صلی الله علیه عیسی جو د مریم اذكر یاد کنه امر زما علیک بتابانی استاد مور اس پاتیم چې موږ کله مضبوط لته پاغرو صفا جبريل تکلم الناس خبر بکول د خلق سره تا فی الماده بزیاد آرام بډا تو کی و اس پاتیم چې موږ ته تعلیم درکې د کتاب او سنت تورات انجیل چونکه دا چې راځي فیصله په کتاب او سنت کې ذکر دی ویلي مخکې وایس پاتیم چې تا پیدا کول مینه تونه دی خټنه په شان د شکل د مارغه به اذن ما په امر بیا بری پکیو کې فیا پای کې نو شوبه مارغه به اذن ما په امر او بل تاب جوړول الاک محمد زاده اند والا ول ابرس وبرګي مرز والا زما په امر باذن ذکر قیامت ته کنه وایس پاتیم چې تا بر استل الموت را مړي به اذن په امر زما قم به اذن الله به ورته ویلي نو التا بروح القدس نه معنی اسم عاصم دی وایس پاتیم چې ما بن کړ بنی اسرائیل کسانا اجتم چې کړه دراتم کې دوی له بینات په کار دلایلو نو فقال الذين بيولا اچا کافرون دي منهم دوی ان هاذان دي مگر دروغ مبین کارا سوال دلته نعمت بیان یو دا نعمت نه لري و اذا اتتك مزمتي من ناقص فهي شهاده لي باني كامل یا نعمت هغه مخ کې ځای پورې و اوس ملګری مې ته درکړ و اذا وحید پاتیم چې ما الهام کې دي الله ولا خلق لا ان امنوا به شمان راوړي په موضوع ما پر رسول باندې قالوا دی ویل چې موږ ایمان راوړې وشهد گواشه ان یقین باننا منشئ مسلمون منقادیو روسیا کې د مطالبه وکړو مقصد دې کې دا خېټه نه واچ پنځه اخري چې ایمون په دعوت قبول شوی یو اس قال پاتیم شو ویل الله ولا خلق عیسی ابن مریم هل ستو یقینا طاقت لري سارب نو دا خو یقین لري هل ولی ویل حل معنا د قد دی یا چونکې د ابتدایي مسلمانانو توحید مسله راسخه دومره نه و صحیح قول دا چې حل معنا د قد دی ستو معنا طاقت لري سارب اند دې بارکه چې نازل کې علينا موږ باندې یو خوانچه من سمای د برنا قال غورته وی تقوا الله الله نه یریږي که تاسو مؤمنان وای نو قالو دی ویل نو ریدو موږ اراده لرو کول چې خوراکو من هداغین او مضبوط شې موږ داونه و نعلم مو پوي شو ان په دې خبر باندې ته موږ رښتیا ویلو چې موږ علیا په دې باندې من شاهدین د بیان کوونکو نه موږ به بل چر وای بل چر بل هغه به بل وای نو قال عیسی ابن مریم ویل عیسی ابن مریم اللهم یا الله ربنا یا رب زمون نازل کا مونږ باندې خوانچه من سمای د بارنا چې شي سب زمون د پاره سبب د خوشحالي د اولنو ورسنو و آیتن وخسر قدرتنا آیتن منک ورزقنا من رزق را کو انت خیر الرازقین ته رزق ورکوم کو نه معنا چې کله مې دې د طعام لاړ شي د ار اندام خپل صدا نو قال الله والله تعالی ویل ان یقینا نازلون کم دار علیکم بتا سبحانه فمن یکول بچا چې انکار کو بعد دین ورس ساسونه فإني ذب عذاب ورکما غل رس عذاب چې عذاب مې دی ور کړی چې د مخلوق نه به دا نازل کړي دا نازل بده کې دوه قول علماء لیکلي دي یو دا چې نازل شو الله دم کې ور کړی ظاهر دا معنا نازل دی وایس قال الله فاتیم صلی الله علیه عیسی ابن مریم انت قلت ایت ویلو دی خلق رشون سه موضوع مور خدایان من دون الله سوا الله رب تاسو ته خبره کړی دا خبره عیسی علیه السلام له ولکې دی خلق به عزت په خاطر
قال ابو سبحانك باقي تعالی ما يكون لما رفار د مناسب چیزو ما صلی الله علیه وسلم شنی شمار فار حق ان كنت کچرت ما ویلین تعالی پتره زکه تعلم ته پویږي ما په اصل جسمه په دې سره کې دی ولا عالم سن پویږي ما چې ستاب د نفس کې مفسین د متعدد توجيهات بیانې انک یقینا ته چې دې په پټ شینو ما قلت ما نه دی ویلي لهم دوی لړ الا ما مگر غسشنا مال په امر کړي ان عبد الله چې بندگی کوي د الله سبحانه رب دې استاد رب دې وکنت زو مالې مدمن حاضر ما دمت د رسول پر چې بکیو فلما توفیتنی شواده خصم دوه چې ګوره مرده خو ټیک د قیامت خبره ده چې توفیتنی منا اغه شوافیا كنت انت الرقيب ته نگهبان بده معنی وانت تي على كل شيء فرش من حاضر ناظر مستفیض ان تعذبهم کو عذاب ور کی دوی لړ فینم دوستا بندگان دې بل چا بندگی کړي و ان تغفر لهم کو دوی له بخنو کې نو فانك یقینا تیزور اور حکمت والا قال الله تعالی بوئی قال من یقول لیکن عند سمانه الله پولیس په شان د ماجد رقاله ویلي هذا یوم دارش ورته سینه په ور کې رښتون لړل رښتیا لهم جنات دوی له باغونه تجربه یو دی لینهرونه او خالدین فی همیشه به پایګه بدن همیشه رضی الله الله راضی دوی نو راضی اذ الله ذلك الفوز العظیم دلوی کامیابی دا رد شرف التصرف لله خاص الله حکمت د اسمانونو د زمکه او ما فيه انکم شبدی کړي او هو على كل شيء قدیر د الله په ارش باندې طاقت ولا ده بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الانعام مقصد د سورۃ رد شرک په ټولو اقسام باندې او دا شکر نازل شوی تقریبا اوسه ملک اې دې سره راغلی وو دې بدرګي په خاطر او یو دم نازل شوی دی شپږ عقبات په کې لوی مهم مسائل دي او یوصل اتشبت عقاید اهل سنت والجماعت دې نو بلې څه شروع شوه کې په الحمد مصدر کړه الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لري الذي الله خلق السماوات چې پیدا کړي اسمان نو اسمکا وجعل الظلمات پیدا کړي تیرې ورنه ثم الذين زجر باخر غیر مسلم دي بربهم د خپل لفظ یعدلون بل سو برابر يعدل کې رب العالمین او په بل تر باندې شي دوی کې الله د عادت عیسی علیه السلام یې رب نو ځکه عقل دلیل ووري هو الذي الله ذات چې تاسو پیدا کړم من تین د خټي مو خو د معنی پیدا یو بابا یې دی یا مور او پلار غلط نه خوري د خاورنه پیدا ثم قضى اجلا به فیصله کړی د فیصله کړی اجل د نیټه واجل نیټه چې معلومه ده دا غسره ثم انتم بتاسو شک کوي وهو الله غا الله ر پاسمانونو کې او په الارض د اسمه کې څنګه الله خو بعرش دی معنا برم د الله په نوم دی ګلان دی یا وهو الله غا الله پاسمانونو کې دی او په الارض يعلم سر ولا غوا و يعلم في سركم تاسو پټو کار باندې و يعلم في ما پاس باندې تقسیم چې کوم کسب کوي زجر وما تاتيهم نراجي دوی لړ من آیات نه من آیات ربهم دنا خو رب دوی نه الا كانوا مگر دوی دغه نه مورزین راس کوم کړي جواب د سوال چې دوی دارت کوي کې دي شي دا په حق باندې نه او بدل د زجر بالاعراض او د قشن استهزاء تکذیب فقط کذبوا یقینا د خلکو تکذیب کړي بالحق د توحید د رښتیا لما جاءهم چې کوم در دوی راغله فسوف ياتيهم زده شراب شدي را خبرونه دا چې دوی ور پوری کړی دي ټوکی ما کان به استهزئون ورسره کې دنیا د عذاب نه یو عقلي دلیل او د قشن نعمت الم يروا داخله نه ګوري څومره موږ تبا کړی من قبل نه مخکې پیړړې زم ور کړی دوی لړ فل ارض په اسمه کې ما په اغه اندازه چې نه درکړل لكم تاسو لا وارسلنا السماء من رجل اسمان عليهم باران عليهم بدمن مدران د ضرورت مطابق شفي وجعلنا الانهار غرسولي مدينون تجربه يجي من تحت مدي تصرفات لاندې فهلكنا بيدهم برباد کړي د بيشنو به سبب ګناهونو مخکې ویل هلاکنا دلته اوس الته فیصله دلته عمل له او ان شاء الله من پیدا کړي من بعد مدينه ورسې پیړې نوري بيزنو بیوره معنا د ګناه په ضرر باندې څوک چې دا خبره کوي چې ګناه ضرر نه لري خبره غلطه زجرا ولو نزلنا الله کوم نازل کو علیک کتابن کتاب چوږي فلا مسو بیا مسګه ال رب یدیم په خپل لاسونو باندې سترګې ولی ذکر نکړي مقصد دا دی لمه چې ذکر کوي چې کله سړی کول وړوندوي خو لیکن ګوت خو وای کنه لقال الذين نخامخ ويا خلج كافرون دين هذا نه دا مگر درو د ښکارا او وقالو دی ویل چې لولا انزل علی ولنشناسه د باندې ملک ولا انزلنا کوم نازل کو ملک ملک لو خذ الامر فیصله د کار بکی دی شی به بدل مولد نشي ورکی دی بځکه چې ملائکه خبره مړ به خبر باندې عذاب راځي بل اعلان چې انسانان وشيږي پیغمبر به انسان او چې ملائکه وشيږي به ملک مرته پیغمبر راځي او که به ملک هم راشي نو پیخه ده چې دلته به د انسان په شکل راځي دغه اعتراض به هم کوي ولو جعلناه کوم دا وګرځو ملک نه یو ملک لجعلناه به بخامخه ګرځو دا موږ یو سړی او ګډ وډ بګاره مده باندې ما چې دې اوس په شکرې ولا مستسلی ولا قد یقینا یلبسون کې معنا چې دا اوس کوم دی دغه کې دي امدقه شک او بیا پریوزي ولقد یقینا تو وکړي شی رسولانو پر من قبل سنه وړاندې تنوین د لپاره تعظیم د قابل لیست ډیر ډیر معجزات والا نو فحق به غیر واچل بالذین فاشابانی چې رشخند والے منه دوی نه ما کانوا چې دوی ور پور ټوکی کړي دي
اوس دې نه ورسته طریقې تعلیم هم بیانې اوله مقصد شی د دنیا د عذاب نه قل سیرو ورته وګرځي په لار د اسمه کې او ثم منظور به وګوري څنګه د عاقبت د مکذبینو او قل ویل من دا چا لپاره لمن د چا په اختیار کې ما اوسې بر اسمنو کې ولانه د اسمه کې دوی بغلی شو قل ورته لله الله لپاره كتب لازم کړه الله په خپل ځمان رحمت لري کلی لا يجمعنكم خام خطاش براجمه کې لا یوم القیامه ورځ قیامت لا شک به نشتا الذين خلق خسروا انفسهم چې تاوان کې چوري ځان نه فهم لا ایمان دوی ایمان لري اصل کې د شي فکر چې کوم خلک ایمان لري ځان تاوان کې چوري دي معنی تحقیق نه کوي رد شي في التصرف اوله د الله په اختیار کې ما اصل شي وشي په لري په شپه باندې خوريږي د ورځ او هو السميع وغاوريدن کې العليم فیا وزد تر منډه کې وسمه د باباګانو دل لګرا مدد شویا قل ورته غیر الله سوا الله نه تخریزونه سمولیان دوس فاتر السماوات الله چې پیدا کوونکی د اسمانو د زمکه او هوا اخر کله ډوډۍ ورکه والا نشي ورکې دی او قل او ان امرتو دا بسوالو کې سیدا موږ ستا معبود منون به ولې مل تقریر کوي اني امرت ما امر کله شو نه کو نه شم ولا من اسلم اول دا چې اسلام راوړل ولا تکونو نو ته بنه کې د مشرکین نه خیر د امر به استحباب د پاره نو قل او ان خاف یقینا زیریګ من عصیت ربک نه فرمانی ما ربکم عذاب یم من عذاب د ورځ عظیم شلو یادا او من اعطو چې واړول شو نه ځنه یو مې سم بده ورځ باندې رحم په وکړې شو الله په رحم وکړو وذالک الفوز العظیم دالوې کامیابی دا وسنورا وان يمسسك الله كلا تعالی ورسه بدر ان شرط بدني تکلیف لا کاشف لو نشغل لري کون کې شوا داغه وان يمسسك ورسه تعالی بخير خير فهو على كل شيء قدير دا پارش قدرت والا دی بل وهو القاهر غزور اور د فوق عباده د پاسه بندگان وهو الحكيم د حکمتونو والا خبردار نو ته چې تعالی پارس غواهن شپ د خپل معبودانو د خپل بندګۍ چې ته یو الله یادای قل تو ورته چې ايو شي کم یو شي اکبر غد د شهادت کې نو قل الله ورته الله گواه دی بین اسما ما بین اساس ما بین کې د شی اطلاق الله باندې کوم ځای کې شوی دی موږ هم کو د توحید عقیده د کوم ځای نه ذکرې ده او اوحي لي وحي کړی شي مال هذا القران د قران له انزل د لپاره چې تاسو لري درکم به په دې باندې ومن بلغ واغه چاره چې راشيږي اي تاسو غوي کوي چې انما الله یقینا د الله سره خدای نور شان قل ورته ولا اشرز غوي نه کوم او قل هو انما هو یقینا هغه چې حقدار د بندګۍ لري کی او انني وز چې بیزار مادات نشتا سو برخداران جوړوي نقلي دلیل الذين اغسوا كاتينهم الكتاب چې موږ ورکړي دوی له کتاب عارفون او پیژنې پیغمبر لکه څنګه ځامن پیژنې عرب او شډیر پیژندو د اسمر بچي مونږ نو الذين خلق خسروا چې تاوان کې غرزوري ځان ایمان نه لري زجر بل اختراع ومن اعظم سوق د غړ ظالم من دا چانه چې تړي په الله باندې درو او کذب تکذیب کې د الله د ایتونو انه یقینا نشي بچ کې د ظالمان الله سبحانه درت کی تخفیف اخروی دی و یوم پاورز باندې نحشرهم ان شاء الله بدوی راجمه کې جميعا ټول ثم نقول به من بدوی راجمه کو ثم نقول به ابو ویل الذين اشال شرک کړي ده اين چرته رشتہ شرکا الذين اغذ تاسو باطل عقیده صدر رشتہ الله برخداران دي ثم لم تكن به بني فتنه دي بهانه الا ان قالوا دي بوئی چې والله قسم په الله رب زمون دې موږ شرک نه کړي معنی دې له موږ شرک نه ویلې دا مو وسیله غنله یا دروغ ویلې انظروا ور څنګه دروغ ویلې په خلوصانه او الله رب شانه د دینه ما غس کانو افترون چې جوړ کړی دي یا بیا د بتی وږي جواب د سوال اخر قرآن لمکن ولي بینه مانی ومنهم من وباسي دون اغسو دي اسمو چې وګ دی له تعالی وجعلنا من غرزول على قلوبهم دي برزون باندې پردان يفقهوا دي خبره د وجه چې په شی او په اذان دي په غوګونو کې به وجه دي و ان يروا دي وګوري اره او نه خیمان پینل حتا تر دې پورې چې تعالی راشي یجادلونو کې به احساس سره باس کوي یقول الذين بيوي اخر کافرون دین هاذا نه دا مگر کشي بوخانه یو خاص سپنشي کتاب دي اوس مراوړه او یا زړی کشي دي بل وهم ينهون دوی خلق منکې پیغمبرونو ځان ته لري ساتي په خپل نه راځي نور منکې یا ابو طالب بارکه چې والله لا يسلو اليك بجميعهم حتى وصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاضه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محالة انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او هدار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا دین دې خو نه منو نور ته منکه خپل بین راځي حدیث کې رښپ کا عذاب لري خپل به اور دماغ وي جوش کې به پوزه به راوځي و ان يهلكون داخلنا بربادي مگر سنن نو پیږي تخفیفا ولو تراکتو غریس پاټیم چودر ولې شذو علی النار پور نږدې کې ورته ترا مخاطب الرأي دي فقالوا دي بویا له تنه افسوس دې موږ له واپس پېښو موږ تکذیبونه وکړه به آیات ربنا پایتونه درب زمغه موږ شود مؤمنانو یا به نه کوو یا کاش موږ کړه نه وي بلکې کار بکړې شلون دې رما چې پټ کړي و سمانه د کشانه یا کار بکړې شي دوی رما چې دوی نه پټو یا دا منه کار بکړې شلون دې لپاره ما هغه څه دوی اعمال دي کشان له کار کړی شي کنه
درې قول پکې دي او کو دوی واپس کړي شي عاد بیا مرګر شي ما دا سره فارشدي من کړي شي دي و انهم یقینا دوی دروغجن دي په مخکې خبره کې ځکه عشق خوندي وزه دې وبل عقیده چې مړه دنیا نه صندوق دنیا دا او وقال دوی ویل شي ان هي ان دا مگر شون دنیوي سمن وما نحن منشر ترو شتيونه ولو تراو کته ګوري اسپاټیم چې ودرول شي الله ربهم بخل رب باندې دوی د پاره حساب قال الله ورته سوې اذن به عزت په خاطر الیس هذا بالحق دا چر د حق نه دی قال دوی بلا ولنا قسم دی پر رب زمون نو قال الله ورته فذوق العذاب عذاب سکه ما کوم سبب د کو فرساسو قد خسر الذين يقينا تاوان کړه چې دروغ ویلي دي مراقات د الله حتی تر دې پوری اذا جاءتم شراشی دی قیامت بختتن ناسابا ډوډۍ بخوري قیامت براشي سبلې بتړي قیامت براشي اخر بلا وخان جوړ کړي نه قیامت براشي ګډه بزید لوشن نو پارښ شوی قیامت براشي قالو دی بچو یا حضرتنا افسوس دې موږ لرا علامه په هغه څه چې موږ زیته کمې کړې په کې زیته وهم دوی مبارک خپل بوجونه علی ظهورهم بشاغانو الا خبردار سا ډیر بد هغه چې کوم دی بار کړي تزيد په دنیا او عمل حیات الدنیا نه د ژوند دنیا مگر لو به مشغله ده الوسی فرقونه ذکر کړی دي لو به لعب لك ماشومان او لحو لك ځوانان چې لو به کوي ول دار الاخره خمخ اقور سنه غره دي للذین اچل الله نه یریږي فلا تعقلون دمر داخل تاسو عقل لري صدق قد نعلم يقينا ما تسلي يقينا من لپتر انه قد نعلم يقينا من فيغو انه دا خبره چې تا خفقي الذي اغس يقولون شدي وي دي خبره دي مفعول کټ کړي خفقي دا خو فانه يقينا دوستا تکذیب نه کوي مگر ظالمان خلق ایتون د الله یشهدون کوي انکار صدق او تسلی ولقد كذب يقينا تکذیب له شوی د رسول الله من قبل سان وړاندې صبر کړي دي تنوین د پر تعظیم دي ډیر او قابل عزت او ډیر معجزات ولا پس صبر کړي علامه پات چې تکذیب کړي شوی او دوی له zarar ورکړي شوی دي حتی تام در دې پرې چې راغز من کوم ولې نه راځي وزره ولا مبدل ان شبد لون کې د الله وعده د نصرت ولا قد جاءك يقينا تر راغلي خبرونه زما د رسولانو ورسوس د حرص د پیغمبر په دعوت و ان كان كبر عليك اگر ګران ته مې کې پتا باندې اراس کته طاقت لري ان تب تغي شو ولټي او شری فی الارض اسمه او رسول من یا پوړې په سمای په طرف د اسمان او راوړي دی ولړه نخا نو دینه منی ولو شاء الله قد الله خو ویل چې ما هم دوی به جمع کړي به فلا تكونن تبنګي شاهدانو سوره هود کې ولذلك خلقهم د اختلاف مخلوق پیدا کړي نو څوک به خبره مانی دوی ولې نه مانی کافران خلک په شان امرو دي انما يستجيب الذين يقرون خبره مانی اخر يسمعون شاوري قران والموتى منا کافران په شان امرو دي الله به روچت کې ثم اليه بواغل اور وګرځول شي زجر بطلب الايه وقالوا دي وجه لولا نزل عليه ولشنزل ده په دبانه نه خیدا دربنا د سرور غرون او دا خدا الله ورته ویلو پیغمبر له جواب دا سوال غد شي وخت کړي چې الله ورته ویلي دویم حتى بيان رب العالمين تصرف دينه او قلت ورته وشي ان الله يقين الله قادر ده على بده باندې شراوليږي او نه ولكن مگر اکثر ذي علم النفيږي او دا غنه کړي کنه اوس وکړي نشره هیڅ شي د سر په الارض بده اسمه کنه او مرغه شي والو چې بجنای په خپل وزرو چې هغه قاصد ختم شي الا امم مگر دا ګروپونه دي ساسو غونډه او مون کمه نه ده کړي بده کتاب کې دي هیڅ شي ارڅ مبل تورات کې له دا قران کې له محفوظ کې ذکر دي ثم الى ربهم برب ذل يحشرون راجم بکړي شي روسیت کې وس تجربه تجربه او الذين خلق كذب شي تجربه کړي زمون د ایتونو سمون کانه دي ګونګیان دي به تیارو کې من یشاء چاره چې الله غواړي الله گمراه کې من یشاء چاره چې غواړي وي ګرځي بني غلاره وس دنیا راځم نه را قل ورته مال اطلاع کې نتاکم کتا سور رسول الله عذاب او اتتکم سایرا چې تاسو قیامت اگر الله سوا د الله نه تاسو را مدد شوي ان کوم صالحین کتا سور رښتینی وي رد شرک دعا چاله برا مدد شوي بل ایاو بلکې خاص غلب تدعون تاسو را مدد شوي نو فیکشف لری بګی تاسو نه ما ست تدعون الی تاسو ترا بلې اغا ان شاء الله وغواړي وتنسون دیا د بو باسه ما اغه معبودان چې تاسو د الله برخداران جوړ کړی دي روسیت کې اوسوي د عذابونو په خلکو راولم چې دوی مال منقاد شو نه مني ولقد ارسلنا یقینا من لګلی دی الهو من رسولان ګروپون لمن قبل کسان وړاندې رسولان فاخذنا بیا موږ ول دوی بالباسای په مالی تکلیفونو بدنی له الله دې لپاره تزرعون چې الله رجوع کی انزل لسپدی د امتحان قاسمی لیکلی دي او نور یو شو یو به کېداله فلولا ولنا اجاءهم شكل راشد الى باسنا عذاب سم چې عاجزو کی فلولا تضروا ولكن قصد لكن لګ دي زونه وزګنه وجدا ډول کړي دوی له شیطان ما هغه څکانو عملونه چې کوم عمل کړي دي وس الله وجه پراخي پیرا ولا مستدراج بین فلک نسم فلما نسو شکل دی یاد یو سما ذکر به شذر په ادا شول شوی له نمګه کولا کوالې مو دوی باندې ابواب کل شی دروازې داري شي حتی اذا فرغ شو خوشاله شي ما پاسو دوی له ورکړې شوی اخذنا موږ دوی ونسو بختت الناس فاذا هم الناس فالله انهم بل چل چې کافر برباد شو شکر وباسا فقط یا معنا قطع کړي شي دابر الذين جرل دا چا چې ظلم کړي دي والحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله دې صرف د مخلوقات دي
ورسېد کې وسوي کدا قوي اسباب د نواري سو به درکینه د وګونو ورکول د استعداد ورکول ولا ذاتي والله دي سخی جان بلبل نه دي قل ورته رايت مال اطلاع کې نه اخذ الله کلا ولي سماكم ساسو کوي سامع او ابصارهم کوي باسر او ختم مهر ولګي ساسو بجنو باندې نو من اله سود حقدار د بندګي شوا د الله نه تیکم شتا صلی الله علیه اریو دلته اله دا معنی چې د مخ اسباب درکې انظروا ګورسن بیانو الایات دلائل ثم هم بهم دوی مخ اړي نور خلک منه کوي بل قل ورته رايتكم اطلاع کې مال لنا تاكم داسل راشد الله عذاب بغتتن ناصاب او کارا یا بعلامو بغیر د علامونو د شپې د ورځې نشي برباد دي الا القوم الظالم مگر ظالمان قوم ورسې کې جواب د سوال د رسولان الله ولري وما نرسل من ندي لګلي دلته ارسلنا معنا وکا رسولان الله مبشرین مگر زیرا ورکون کې منون کې لرو ير ورکون کې منون کلا فمن امر چا چې ایمان راوړ اسلام عمل وکړي ير ون په نه بکې غم تخويف او زجر بالتکذیب هو الذين خلق كذبوا چې تکذیب کړي زموږ د آیتونو یم سوټک بګړي شي دوی سره عذاب ما کانو په سبب د اساس چې دوی کوم بيدینی کړي دا وس د پیغمبر د اولوہیت صفت نفي کوي قل ورته ولا اقول سنوم لكم تاسو لا اندز ما سره د الله خزانه دی یو ولا علم الغیب نه پوهیږم په ټوټو باندې ولا اقول سنوم لكم تاسو لئن ملک 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 نه غوړه دی نه فضیلت جزئی دی دویم قول علماء لیکلي طاقت کی چې دام نه شي ان تبعوا ذاتابذارکم الا ما يوحى الي مگر دا چې ماره وایي کې دي شي نو دوه ورته شي موږ تاسو ما بین کې فرق سره قل ورته هل يستوي الاعمى برابر دی ډون دولیدون کې فلا تفکرون دمر سوچ نه کار نه علي او بل وانذر ير اور کبي بدی بنا الذين عاشوا يخافون شيري گند دین چې جمع وکړي شي لاربهم رب د دوی علیه السلام نشدو لړ من دوني سوا دا غنه ولي ستسب دوست او نشفي لعلهم يتقون دل پاره چې د الله نو ویریږي ادب دی ورته ویلي وته بد شي وکي چې دا غریبانو صحابه پسند نو شړ ادب الله ورکی ولا تطرد الذين هم شړا خل چې ارامد شوی رب خپل رب لرسار او مازیګر یریدون اراده رضا الله ما علیک نشبتا بن من حساب د اول حساب نه چې شو ما من حساب کسار حساب نه پوي باندې چې شي کو دي شړل تبشیر رسولم کو پیغمبر خدا کار نه دی کړی او خلاف اولا کار ورکی امام راضي وسلم راضي به وکذالک الدوس اول عقبه خپ دې ټول دنیا کې تاسو توحید والي بس الله له پته لرو وکذالک دغه شامن غزمه کړه باج دې به باج نورو ليقول دې لپاره چې یا هؤلاء اذا اغخل من الله چې الله احسان کړي به دې زموږ باندې ما بینګي جواب علی صلی الله علیه الله ډېر په شکر گزارو رسایت کو سوچ مرحبا دې ملګرو لوایا واذا جاءك وشكل تعالی راشي الذين اخرج ایمان لري بیاات نظم فایتون فقل ارتوا السلام علیکم مرحبا دې بتا سوچ سلام کو بارنه کسه چې دلته السلام معنا مرحبا او كتب لکره دې ربکم تاسو رب رازم کړي په خپل ځمانه رحمت انه خبر اوري من عمل چا عمل وکي منکم تاسو نو انبت انه دا خبره بجهالتن فنا خبره ثم تاب بیا سنت توبه رجوع وکړه من بعد دې کارنو نو سوا اصل اسلام عمل وکړه فانه یقینا هغه بخنه مهربان دی دویم عقبه هم دغه خبره ټینګ کړي توحید او تقلید بل مثلا نشي جواب شي خبر معلومه شي وکذالک دغه شان بیان ولا هدایتنا ولتستبین بل شي معلوم شي لار د مجرمانو وس طریقې تعلیم او رد شي په دعا دو تر منډه کې وي معبودان لره مدد شي وای ګر قلت ورته چې اني نو هیته یقینا زمانہ کړی شو ایمان د دینه چې بندگی د حکم الذين چاته دونه چې تاسو تر مدد شي سوا د الله نه ول اسم معبودان ته نه مني او قما کوي قلت ورته تابعدارین کوم هواکم تاسو د خواهشات قد ولنت زب گمراو مې زم بده وخت او ما انا زبنو من المهتدين چر د هدایت ولا استدل سره قل ورته ان علی بینه زب خار دلیل اسما دربنا او تاسو تکذیب وکړي په هغه باندې وزا عذاب راواله ما عندنا شجما سره ما اغه تستعجلون به اجتاس بذادي کوي ان الحكم به اختیار د فیصله مگر الله را يقص الحق حق بیان او غور فیصله کوونکو نه ده عذاب درش قل ورته لو ان عندك ما سره ما اغه تستعدي کوي به پای باندې لقد الامر فیصله د کار وکړي شوی زمو تاسو ما بین کې او والله اعلم الله دې په دې فضلم کوونکو وسوي د غیب علم الله سره دی وعنده د الله سره شابهنه د غیب د لا علم وحنف یې په دې باندې سوا دا غنه وي علم فيږي ما پاس باندې دی و چولت درېب کړي او نه را پریو چې هیڅ پانه الا علم مگر الله به پیږي او نه دانا په هغه تیارو د اسمګه کې ولا رب من لمدا او نو وش الا فی کتاب مبین ټول به کتاب کار کوي چې لوی محفوظ دی بل خپل دی وهو الذي الله ذات دې تاسو د کوي بالله د شپې وای علم فيږي ما پاس چې کسب کوي بنا هر د ورځې ثم يبعثكم بيوم روشتي وي بده کې اړې راړې ليقضى چې پوره کړی شي اجل مسمى معلومه نیټه ثم الیه به خاص اغل مرجوکم تاسو په سیده اطلاع بدل کې ما کوم عملون په عمل چې کوم تاسو کړی دی پورا اطلاع درکې
ورس آیت کې وسوي چې الله زورور دی په خلکو د سینې چې ګور دنیا ریږي او هو القاهر الله زورور دی فوق عباده د پاسه د بندگانو ويرسل علیکم تاسو من حفظ ملائک حتی اذا جاء چراشی استاذ المر وفات کې دوی را استای زمونږه دې سړي را وهم او دوی چې اس زیته کمه نه کوي ثم بزاغنا واپس بکړي شي الله الله مولاهم چې واقدار دی الحق ثابت نو سوال دار مخکې چې مولا نشته انت مولا په معنا د دوست دلته کې واقدار الا خبردار له حکم واغله اختیار د پیسو دی او هو اسر الحاسمین زری صاحب کوونکو نه دی غربي پر به ارڅ خلاص کی علي صاحب فرمایله لګسین چې ډوډۍ یو ټیم ور کوي امد شي صاحب خلاص کی رد شي په دعا قل ورته سو بتا سو نجات در کی من ظلمات البر تیارو د وچو د دریم نه تدعون او جرامت شو یا غلره تزرعن پاجزه او په پټا سبه وای لئن انجانا کنه جات راکم لره من هاذ دین من بخا خاشم من الشاکرین توحید ولا انا نقول الله ورته الله تاسو نجات در کی من هاذ دین او من کل کاربین دار مصیبت نه ثم انتم بتاو شریک جوړوي د الله سره بل قل ورته هو القادر غزور ورد على ان يبعث چراولی علیکم تاسو باندې عذاب من فوقکم د برساسو یا لاګ د خپل او يلبس یم ګډ وډ کی ډل ډلی ويذيق وسکی باج تاسو باندې عذاب د باج نور انظروا ورسم بیان ولا یدا عقلی دلیل لا اللهم دې لپاره قوم چې فقه نکار ولې داخله معرفت الحكم مع دلیله ورس آیت کې اوس سره د قران وکذب تکذیب کړي بل باندې استاقم هو الحق دا ثابت دی قل ورته الله سوزنه بتا سو باندې زموار اوس دا اره خبره چې دا ورلیکل کیږي به جواب ورکړي لكل نبأ دار خبر د پاره مستقر وخت مقرر شو وسوف تعلم منذر د تاسو به شي ورڅ کې عذاب واذا رايت الذين كلوا غرا خلشن نوذي في اياتنا نظم فايتنا الى مقابله فنيت ارز مخواړه د دینه حتی د دې شي نوذي في حديث بخبر نور کې واما كثير د یاد وي شیطان د دې سره ناس نه منع فلا تقود مكن بعد ذکر شکل تعالی یاد شو اول کوم نه کړی الله انسان د کینی شل یاد شو ځکه الله منع کړی مال قوم ظالمین د قوم سره ظالمان دي وما على الذين نشفاء شابن يتقون شريك من حسابهم ذي حساب من شيء ولكن ذکر دا یاداش اللهم دل پر يتقون داخل ویریږي د الله نه د قران ډیر پیدا دی پیدا پکې د رب العالمین نه را تقوا چی شه قران لناستا انسان چې کله قران لکینی الله عز وجل فرمای ودي خلقو اوچت تقوا وکړه بلداب وذل الذين ابرد داخل شنو ولدين خپل دین لعبا لوب ولحوا مشغله وغرت وجدا چې دوګ کړي دوی لړل حیات الدنیا ژوند دنیوي وذکر به دا یادا شو کبدی باندې ان دې وجنه چې راګیر نشي نفس ما کا سبب دا چې کومې کړي دي ليس لها نبي دي لره من دون الله سوا الله نو ولي اندو ولا شفيع سفارشي رد شفار قهري او ان تعدل کدا جرمانه ورکی پورا جرمانه ته قبول هم نکړي شي اولایک الذين دا اخر چې راګیر کړي شو ما کا سبب باز چې دې کوم کسب کړي لهم دل شراب مشکل من حمیم د غرب او حدیث کې راځي د مخ کنټرول به کراوي شي بل سره ور راوړي او عذاب د علیم درناک بما کان یکفر مسبب دا کار چې کوم دې کفر کړي د همیشه په ناقص مضارع باندې داخل د دوامدار رد شرک الدعاء قل ورته انا دعا مگر مدد شو من دون الله سوا الله ما اغسل شمل نه فن راکه نو زر بلا کولې شي ونرد موږ وګرځول شو راکا بنه په خپل فندو وګرځو بعد ذو سیدنا چې الله موږ له خود کړي کله دی بشان دا چې ګډوډ کړي اغل شیطانانو په الارض بدیس مګه کې هلاک کړي دي کنده کې ورځولې حیران دي لو اصحاب دغه ملګری دي يدونه شراب لري دایره خدا توحید تینا راشد مو خواله نقول ورته چې انه هدى الله یقینا هدایت الله هو الهدى پر دین هغه اسلام دی او امرنا موږ امر کړی شو له مسلمان چې موږ تسلیم ورکو رب العالمین ته بل وان دې خبره اقیم الصلاه چې پابندي وکړو د مانځو پابندي د مانځو کې وتقو دا غنو ویریږي او هو الذي الله ازاد الیه تو شرن شغل برجمه کړی شي په دې حساب کتاب بل وهو الذي الله ازاد خلق السماوات اسمانه پیدا کړو اسمه بالحق توحید د پاره چې دا خبره کړی چې د رسول الله د وجنه پیدا دا خبره غلطه را الفوائد المجموعه کشف الخفا کې لګیلي دي او خازن بلیکلی ويوم فارزمان يقول شلاب ويكون شنشبا قوله وين هذا حق دا قیامت بارک یا قران وله الملك الله اختیار د پیسرو یوم فارزمان چې پوکیا بوګلی برش په لکی سور جبل صورت تا ار بدن کې بساوا چولې شو ابن کثیر په دې قول رد کړي د شپېلې مراد ده عالم الغیب په دې په پټه باندې او شاهد ښکارا چې غیب مصدر مبني للفاعل چې پټه پاغې څنګه په دې موږ نه پټ دي او هو الحکیم هغه کومتنه ولا د خبر د ځل برازونو باندې خبردار دی حکیم هغه ذات ویل کېږي چې په عواقب د امور خبردار دی اعتراض هغه په کارونو باندې شي کېده او العالم بالدقائق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد